ملګرو ستړي مه سئ، هیله ده جوړ او شوی یاست. زه راشد نور یم او دا د هلمند په نهر سراج کې د ملوچو یا د پنبې پټی دی او دغه زلمیان نو د مالوچو د فصل په راټولولو اخته ځوانان دي. دوی وایي د مدرسې طالبان یو او نو په فارغه وخت کې دلته وایي کارونه کوو، پیسې ګټو. درس هم وایي، پیسې هم ګټي. دغسې تکړه خلک دي ته وښه. نو اوس نو دا ټوله طالبان یاست؟ دغسې ده؟ ښه، ډېر ښه. او ته اوس ما ته ووایه چې د ورځې څومره ټولوئ، څنګه حساب یې څنګه دی؟ د حساب کتاب باندې راته وغږېږه. ورځې نه موږ راځو دا تر 10 بجو پورې درس وایي هلته مدرسه کې. ښه، له 10 بجو راخوا بیا دلته راځئ کار کوئ. کار څنګه دی؟ بوجۍ ډکوئ، پیسې اخلئ یا دا پټی مو داسې مکمل نیولی؟ څنګه حساب یې؟ من په 100 افغانۍ؟ 100 افغانۍ کمې نه دي؟ د ورځې بیا څو منه ټولوئ؟ 3 منه؟ تر ماپښینه. ماپښین بیا ځئ درسو ته. ښه، تکړه په تاسې کوم یو دی؟ کوم یو ډېر دغه ټولوي؟ تر اوسه تکړه را معلوم نه دی؟ ښه، تکړه بیا وروسته معلومیږي. ډېر ښه. دا نو څو ورځې دا کار کوئ؟ دا فصل یې څومره وخت دی؟ دغه پټی لکه چې موږ تاسې دلته ګورو، تا څه نظر دی؟ ته خو به تجربه لرئ چې څومره دغې کوي ملوچ کوي؟ ښه، اوله ورځ د کار دی. ښه، سرخیل کوم یو دی؟ ښه ښه ښه. نو دا پټی دی او دوی نو دغسې ټول اخته دي، میده میده خپل کارونه کوي. دا پنبه نو راټولیږي او د پنبې د استعمال ځایونه خو تاسې پوهیږئ چې د ټوکرو له جوړولو نیولې تر بړستنو او هر بل شي پکې دغه پنبه کاریږي او د هغه برخه ده چې دا پنبه یې ترېنه راټوله کړې او دغه یې پاتې مازې بوټي یې پاتې دي. او دغه بوټي چې دي بیا دوی دغسې ځان ته شکوي او دغه بیا د سون د توکو په څېر یا د سون د توکو په ځای استفاده ورڅخه کوي، سوځوي. نو د ژمي دپاره ښه شی دی. نو دوی داسې میده میده اخته دي. اکبر جان استاد نو دغسې دغه را شکوي، دا بوټي له بیخه یې باسي. پټی باید ورته لوند وي. اوهو، سخت کار دی تا نو؟ تا کار تر دا نور سخت دی نو؟ باید چې وایې که اوس خو د کوکنارو کښت بند سوی و، نو د پنبې یا د مالوچو کښت زیات سوی هلمند کې، دغسې ده؟ ښه. ښه، دا د کوکنارو دغه چې بند سوي دغه شیان اوس ډېر کرل کېږي. ښه، اوس دغه تا دا یو پټی دی چې څومره وکړي ته پرې راځي خوشحاله یې ورته چې ډېر شی دی؟ ښه، 5 خرواره چې وکړي بیا نو ته ډېر خوشحاله یې، صحیح ده؟ ښه، ډېر ښه. ښه، اوس 2 خرواره وایي کوي؟ خواري چې شی دی؟ لکه څنګه خواري پې وکړې؟ ښه، دوا ورکړې، کود ورکړې، دغسې خواري و. ښه ښه. دا اوس خو تاسو دلته کوکنار نه کرئ، نو چا همکاري در سره کړې چې یاره تاسو دا کوکنار پرېښود دا نور کارونه کوئ، نو باید یو څه کومک او همکاري شوې که نه؟ ښه ښه، ډېر ښه. کوکنار دې نه دي خوښ؟ مخکې دې هم نه دي کرلي؟ ښه، بیا دې نو بند کړئ. ډېر ښه. ښه، دا پنبه په څومره وخت کې فصل رسېږي دغه ته حاصل ته؟ حاصل دا په 6 میاشتو کې رسېږي. 6 میاشتو کې؟ ښه، 6 میاشتې به خواري پې کوې؟ 6 میاشتې بس د اول نمروز نوروز څه تر دغه وخته؟ ښه، دغه ساعته به پخته اخته
دوی د بوټي وکښل ښه سر و کال خاري ده سر وکړه شپږ میاشتې به ټیټو ته ولاړه کړه پخوا چې موږ په تاریخ وو خواري شوې غونه ګټه نه کول کړله په دغه باندې شپږ میاشتې وو دا خواري پر زیاته ده ښه و دا پیله ته بیداتي هغه به دغه لږ تورې وویستل ښه ځه خدای دې برکت درته کې واچوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو دغه د پنبه د پټي هغه برخه ده چې دوی د بوټي ویستلي او داسې جویې ورته جوړېږي او هلمند کې چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د بندېدو خبره سوې ده پارمان راغلی دی او هلمند کې به ته چې مخکې راتلې دغه ساحه به ټوله تریاکو نیولې وه خو اوس ریحان دي دغه ملوچ پنبه ده نو دا خلک پکې اخته دي او کار کوي نو تاسو نه مننه چې ویډیو مو وکتله کولی شئ چې شریک یې کړئ له نورو ملګرو سره له نورو دوستانو سره زه هلمند کې لږ ډېر ګرځم ګورم چې څه شی پکې نور جالب دي تاسو نه مننه ښه وخت ولرئ